فلم به شروع کې موږ په عراق کې څه دهشتګرد ګورو چې هغې څه خلک نیولي وي او هغه یې بندیوان کړي وي او له هغې مرۍ کټ کولو والا وي. بل خواته کې موږ یو فوجي ګورو چې له هغې جو نوم وي او هغه پټ دلته کې ولاړ وي او دا ټوله تماشا ګوري. خو دې ته دلته کې دا اډر نه وي چې دا ورشي او د دغه خلکو مدد وکړي او یا دا خلکه دې نه بچ کړي. دا بیا هم هغه کمرې ته ورټوپ کړي او په هغه خلکو باندې ډېرې زیاتې ډزې وکړي او خپله زندګي په خطر کې واچي او ډېر لږ ساعت کې دې هغه ټول خلک هلته کې مړه کړو او په اخره کې هغه ټول خلک بچ کړي. حالانکه دې له بادارۍ کار کړی وي خو بیا هم دا کوټ مارشل شي او د نوکرانۍ فارغه کړي. دغه کیسې مخکې تلو نه پهله تاسو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم لایک کړئ. بیا جونزي او په یو مارکیټ کې د سیکیورټي ګارډ نوکري کوي. بل خواته موږ یو سړی ګورو چې د هغې رو نوم وي او هغه یو سرو دوکان ته راننوځي او له هغې یو څو ملګري پیرنه دغه دوکان کې موجوده وي او لږ ساعت پس دا په هغه سیکیورټي ګارډ باندې حمله وکړي او له هغې یو ملګری تومانچه راوکاږي او ټولو خلکو ته وایي چې لاسونه اوچت کړي. روم هلته کې یو جینۍ رانیسي او له هغې د مرګ دمکي منیجر ته ورکوي او ورته وایي چې له هغه تجاري دروازه کلو کړه او کله چې دغه منیجر دروازه کلاوي نو دا جینۍ هم د جیب نه تومانچه راوکاږي او داسې ظاهروي چې دا هم د دغه خلکو ملګری ده. روم بیا هلته کې ډېرې زیاتې هیرې اخلي او هغه منیجر هم مړ کوي. بیا هلته کې په منډه پولیس رارسي خو روم خپل یو ماشین راوکاږي او په هغې باندې ډېرې ډزې کوي او له هغې یو ملګری یو غټ لاکچر راخلي او په هغه پولیس باندې حمله کوي او هلته نه تښتي. بل خواته موږ جون ګورو چې له هغې پیله ورځ وي او هغه خپل ملګري فرانک سره ناست وي. بیا هلته کې یو مالداره سړی راځي او هلته کې ساین کوي او اوبه راځي. هغه منزل ته ځي او هلته کې خپلې انډیوالۍ ته ډېرې بدې ردې وایي خو هلته کې جون هم راځي او دغه معامله هلته کې ختموي او بیا هغه جون ته هم دمکینې ورکوي خو جون یې اوچت کړي او ډارې کې لاندې راولي او ته چې له بلډینګ نه بهر وځه خو هغه کس هم سره د باډي ګارډ راغلی وي او په جون باندې هلته کې حمله وکړي. خو جون چونکې ډېر طاقتور وي هغه دغه ګارډ اوچت کړي او له کړکۍ نه بهر لړګي او شیشې پرې ماتې کړي. په دغه حرکت کولو باندې جون هم دغه ځکي نوکرۍ نه وکاږي په کوم باندې چې جون مایوسه شي. ماښام چې کله جون کور ته راځي نو هغه خپلې ښځې ته دغه باره کې هېڅ هم نه وایي خو د دې ښځه هلته کې په ټي وي کې ګوري چې څنګه د دې خاوند یو سړی روچت کو او هډوکي ورته مات کو. جون بیا خپلې ښځې نه معافي غواړي خو هغه ورته وایي چې هېڅ خبره نشته تعالی به یو بله نوکري زر میلاو شي او هغه ورته وایي چې موږ ته پکار دی چې ژر ته چکر ته لاړ شو او خپل پام غلط کړو او دغه شان د دوی په ګاډي کې هغه چکر ته وځي او دوی یو پټرول پمپ کې ودرېږي. بیا هلته کې روم هم راغلی وي او هغه په ګاډي کې پټرول اچوي او کله چې دا دننه ځي نو د هلته کې انجلا او له هغې ملګري هم ګوري. اچانک هلته کې د پولیس ګاډي راځي او هغه روم سره خبرې کوي. د روم ملګري هلته کې لږ ویریږي او بیا هغه تور سړی راځي او په پولیس باندې ډز کوي او هغه مړ کوي. جون چې کله ډز اواز واوري هغه بار رامنډه کړي خو هغه هلک سره راوالي او دا په مخ وي او دا بېهوشي کړي او بیا دغه کسان د جون ګاډي نه له هغې ښځه روکاږي او د دې ګاډي تښتوي او د دې ښځه هم ځان سره بوځي. جون چې کله په هوښ راتلو والا وي نو هغه تور سړی په پټرول پمپ کې یوه غټه چویدنه کوي په کوم کې چې جون خو بچ شي خو لږ ساعت پس جون راپاڅېږي او بار رامنډه کړي او دا ګوري چې د دې ښځه څه خلکو په ګاډي کې کېنولي وي او هلته نه بوځي. دا بیا منډه کوي او له هغه پولیس ګاډي ته ځي او هغه پولیس والا ګوري چې هغه اوس هم ژوندی وي. بیا په هغه پولیس ګاډي کې کښېني او خپلې ښځې پسې شاته ځي او دغه دوران دا په ولس باندې پولیس سټیشن ته د دغه کیسې باره کې حل وایي او بیا خپل ګاډي په منډه ځغلوي او د روم ګاډي پسې ځي چې له هلته کې د دې پرس راخلي او په هغې کې یو کارډ ګوري چې دا له یو فوجي ښځه ده او ډېر زر جون هلته کې د دې ګاډي ته ځان رسوي او له هغې ملګري په دې باندې ډېرې زیاتې ډزې کوي. د دې کوشش کوي چې د جون ګاډي د سړک نه لاندې لړګي او دغه دوران کې د جون د ګاډي نه برچته هم لړه کېږي خو جون اوس هم دې پسې خپل ګاډی مسلسل ځغلوي. جون بیا د دې ګاډي یو بره غر ته راولي خو دلته کې پیله روم کسان ډېرې زیاتې ډزې کوي په کوم باندې چې د هغې ګاډی له غر نه لاندې لړه شي او تباه شي. بیا د روم ملګري د ګاډي د بهر روزي او هغه ګوري په کوم باندې چې د هغې ښځه ډېرې چغې وایي بیا دلته کې کیټ مړه کولو والا وي خو روم دا داسې کار نه منې کوي او ته وایي که جون ژوندی و او راپسې راغو نو موږ به تا بلیک میل کړو او دې ته به دمکي ورکړو چې ستا ښځه به مړه کړو. روم دلته کې دوی ته یو پلین ښیي چې په لاره کې یو غټ دلدل وي او په دغه دلدل به ځو او بل خوا ته به اوړو او دغه ایرې به خرڅو پیسې به په جیبونو کې ایږدو. خواته یو پولیس انسپکټر هغه پټرول پمپ ته راځي او د ټولې معاملې کیسه ګوري او بیا دې ته یو بل خبر راځي چې د جون اکسیډنټ وشو او دا په منډه هغه غر ته ځان رسوي او جون ګوري او دا هلته کې جون ګوري چې ژوندی وي او دې ته مخامخ راځي او هغه پولیس ته وایي چې روم زما ښځه اغوا کړه او ځان سره یې ویوړه او هغه پولیس ورته وایي چې د هغې پسې مزه او هغه ډېر خطرناک خلک دي.
جون دلته کې خپل خزه په هر حال باندې واپس راوستلو ولاوي او هغه دغه پولیس خبره هم ونري او الټرناتیو منډه کی بل خواته روم لاغي مرګري په هغه دلل باندې روان وي او دغه دوران کې کېټ د څه په جګړه شي او الټرناتیو تختی دی یو مرګري هغه راونیسي او بیا روم دوه مرګري په خپل کې په جګړه شي روم د کې ډېر په غوسه راشي او بغیر خبرې کولې هلته کې هغه کستې مړ کی او ته پولیس په یو غټ تعداد باندې هغه ځنګل او په دردل له پاسه ګرځېږي او هغوی په تلاش کې وي بیا اچانک روم ته یو ټلیفون راځي کوم سړی چې دی نه هغه ایریا اخیستلو ولاوي او بیا روم هغې ته څه دوکه بل خواته مونږ جون ګورو چې دغه ځنګل کې د لیونو په شانتې خپلې ښځې پسې منډې وهي او ډېر مشهور ځایونو باندې هم ځي او بیا اچانک دا په یو جال باندې ودرېږي او هغه جال یې نیسي او ډارې کې برخیجوي خو دا ډېر زر هغه جال کټوي او لاندې راکوزېږي دالته کې یو سړی ګوري چې دې باندې مشینې وړې وي او هغه دا فکر کوي چې دا یو پولیس والا دی جون هغه پویولو کوشش کوي چې وروره زه خو دلته صرف خپلې ښځې پسې راغلی یم خو بیا یو شاته نه بېکس حمله وکړي او دا بیا وشکي خو کله چې دا په وش راځي دا په یو کور کې په کرسۍ ناست وي او چا تړلی وي او یو ځل بیا هغه کس راځي او جون وخي او هغه ورته وایي چې دغه پولیس آخر ولې تا پسې شوي دي او ورته وایي چې ډېر ژر دغه پولیس به موږ پسې راشي او موږ به ونیسي کله چې د هر څه دغه کسان واوري هغه ډېر زیات ویریږي خو جون هم د موقع په تلاش ناست وي او هلته کې څه په چالاکۍ کې ځان راخلاص کړي او هغه تور سړي باندې راکېږدي او بیا دغه بل سړي سره هم د ځنګلینو په شانتې جنګېږي او بیا هغه ځینه بهر راتښتي خو دې نه اوس لاره غلطه شوي وي چې روم په کمه تلی دی روم مسلسل منډې وهي او آخرکار هم پسې لارې باندې راشي دا هلته کې سیند سره کیني او روم او له هغې ملګري ګوري چې یو کور ته ځي او هلته کې د شپې سرېدو والا وي دوی هلته کې دننه راځي او د روټۍ بندوبست کوي او په دغه دوران کې کیټ هم ځان سپړي او مورګن چې کله راځي او هغه جنریټر کولاوي خو جون دلته په دې باندې حمله کوي او ډېر زر دې دواړه هلته کې په جګړه شي خو دې نه پیله چې مورګن دا مړ کي جون هلته کې یو چاقو راخلي او دا په خېټه وهي او هلته کې مړ کوي بل خواته مورګن مونږ ګورو چې یو ملګري ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې د یو ګاډي انتظام وکړه او دې نه علاوه دوی ته یو کښتۍ هم پکار ده په کوم باندې چې یو کس راځي او هغه کښتۍ سټارټ کوي او چې جون کله دا وګوري نو هغه په دې هم عمله وکړي او دا هم راونیسي دا کس جون سره 2 منټه هم مقابله ونه کړي جون دا کس د مرینې نیسي او لاندې په ځمکه رابغوي او جون دا رانیسي او بیسمنټ ته یې وړي او مورګن سره یې ږدي بیا موږ هغه پولیس انسپکټر ګورو چې راځي او جون ته وایي چې نور کار ته مه پرېږده خو جون الریډي هغه 2 کسان مړه کړي وي او دا دلته راځي او ځان نه هیرو جوړوي هغه دوران کې په هغه کور کې بجلی ځي او کیټ اچانک بار منډه وهي خو انجلا هم دې پسې بار منډه وهي او دغه شانتې دې دواړه په جګړه شي اچانک انجلا هلته کې تومانچه راوکاږي خو جون هم هلته کې راشي خو مورګن هلته کې تومانچه په جون باندې نیولې وي خو بیا موږ هغه پولیس انسپکټر هم ګورو چې مورګن ته وایي چې خپله تومانچه لړه کړه هغه پولیس اچانک په جون باندې هم تومانچه نیسي دلته کې موږ ته دا پته لګي چې مورګن په چا باندې دغه ایرې خرڅولې هغه بل څوک نه بلکې دا پولیس و او بیا هغه د مورګن نه ټولې ایرې غواړي خو مورګن ورته وایي که جون مړ کړې نو زه تا ته 50 ایرې درکولی شم او کله چې هغه جون ولي نو مورګن دا تومانچه راخلي مورګن چې کله جون ولي نو هغه دا پولیس والا رانیسي او خپل مخې ته یې ودروي او بیا جون او روم په خپلو کې ډېرې ډزې کوي او دغه دوران کې روم بار تښتي او لاندې چې کله ځي هغه د دې ښځو هم د لاسه نیسي او ځان سره یې وړي خو تلو نه پیل هغه په بیسمنټ کې یو سلنډر باندې ډز کوي او هلته کې غټه چودنه کېږي خو هغې نه پیله جون لاندې اوبو ته ټوپ کوي او دغه شانتې هغه بچ شي خواته روم له جون ښځه په ډیګۍ کې اچي او دننه تښتي خو جون چې کله دغه اوبو نه روسي هلته کې یو پولیس دې ته وایي چې ځان ګرفتار کړه او جون هغې نه هغه تومانچه اخلي او په ځمکه یې لړه کوي او بیا هم له هغې کې شی ته راخیجي او روم پسې شاته ځي او روم دغه خبره کوي چې ډېر زر پولیس به زموږ دغه ګاډۍ ټریک کړي او موږ ته پکار چې دغه ګاډۍ پرېږدو انجلا په لاره کې یو ټرک ودروي او له خپل حسن استعمال کوي او هغه ډرایور هم ودري او دوی هغه ډرایور هم هلته کې مړ کړي بل خواته جون په هغه کښتۍ کې د دغه ټرک ډرایور خبر واوري او ډېر زر هغه ټرک لوکیشن ته ځان رسوي او جون ټوله شپه په هغه کښتۍ کې مزل کوي او هغه ټرک ته ځان را رسوي او ډېر زر په هغه ټرک باندې ټوپ وایي او انجلا دروازه کولاوي او په هال کې لړا کوي چې دا له ټرک نه لاندې لړه کړي نو شاته نه یو بل ټرک راشي او خیجي او دا مړه کړي
او بیا روم هغه ټرک په مختلف ځایونو ورولي او جون پې لاندې لړه کوي او په آخر کې یو ځای کې جون لړه هم شي. اچانکه هغه ټرک په بلډینګ سره جنګیږي او روم پې باټوپ کوي او کیټ پکې دننه پرېږدي او هلته کې یو غټه چاودنه وشي او هغه ټرک ډایرکټ ځي او لاندې په سیند کې لړه شي. جون هلته کې منډه کوي او خپله ښځه بچ کوي خو روم په دې باندې راځي او په یو واره باندې اټیک کوي. جون هلته کې ډېر زیات زخمي شوی وي خو دا بیا هم دې سره جنګیږي او هلته کې یو غټه دماکه کوي او په خپله ټوپ کوي او هغه سیند کې لامبو وهي. خو کې دننه هغه ټرک ته ځي کوم ځای کې چې دې ښځه بېهوشه پرته وي خو دا په منډه هغه ښځه د اوبو نه راکاږي او کوشش کوي چې هغه واپس راژوندی کړي او دلته کې د کیټ څاګانې واپس راځي او دوی دواړه یو بل ته غاړې ورکوي. روم یو ځل بیا شاته نه په جون باندې په زنځیر اټیک کوي او دا مړ کوي خو جون دا دلته کې اوچت کړي او په ځمکې رالره کړي په کوم باندې چې د هغې سر په هوا کې مات شي او په اخره کې هغه هلته کې مړ کړي.